بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زموږ ریسیپي ده کیمه مټر. کیمه مټر څنګه تیاریږي؟ له موږ سره اوسئ. کیمه مټر نن موږ تاسو ته تیاروو او تاسو یې وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې غوړي، یو پیاله دالچینی، یو سټیک تیزپت، یو مرچ، تور مرچ 10 دانې، لونګ 3، تور ایل 2، پیاز 2 میډیم، اوږه 1 ټیبل سپون. دا به ښه سره کړئ چې رنګ یې بدل شي. قیمه 1.5 kg، 1.5 کیلو. ښه به یې ګډ کړئ. هلدي کورکمن 1 ټي سپون، سره مرچ 1 ټي سپون، دنیا پاوډر 1 ټیبل سپون، زیره پاوډر 1 ټي سپون، مالګه 3 ټي سپون. ښه یې ګډ کړئ. رومیان 5-6 دانې. سر به یې بند کړئ تر څو چې رومیان نرم شي. 3-4 دقیقو لپاره. بیا به یې میکس کړئ. د مټر دانې 500 ګرامه یا نیم کیلو. اوبه نیمه پیاله. بیا به یې میکس 10 یا 12 دقیقو لپاره به یې په میډیم اور باندې پاخه کړئ تر څو چې مټر نرم شي. بیا به کسوري میتي 1 ټیبل سپون، ګرم مساله 1 ټي سپون، سرکه 1 ټیبل سپون، شنه مرچ 4 یا 5 دانې، ادرک 50 ګرامه، شنه دنیا. کیمه مټر تیار شو. نو زموږ چینل هم لایک او سبسکرایب کړئ تر څو چې تاسو ته نورې نوې ویډیوګانې ورسیږي. او انشاءالله دوباره به ګورو له یو نوې ریسیپي سره. اوس موږ غواړو اجازت د الله په امان. مننه کوم ستاسو د لیدو نه.